السلام علیکم د تورغر ټي وي ګرانو ملګرو نیکی هیلې او احترامات ملګرو. دا وخت کې مونږ د ګلګت بلتستان په ستر ښار ګلګت یو او د ګلګت سره یو څو کیلومتره د نورخته په لور یو کلی دی چې بسین ورته ویلی شي. او د دغه بسین کلي کې تاسو ګورئ زمانه وروستو چې په دې غر کې د ستر بودا کومه مجسمه جوړه شوې ده، کوم چې په زرګونو کاله وړاندې جوړه شوې ده. او که اوس مونږ وګورو د افغانستان د بامیانو نه راواخلې تر دې خوا د پېښور او سوات او تر دې ګلګت بلتستانه پورې، نو څو زره کاله وړاندې بدمت مذهب چې دی دا ډېر په تیزۍ سره خور شوی، بلکې د غرونو ته او د درو ته چې دی هغه رسېدلی و. نو یو خو که د مجسمې ته وګورو او بیا د بامیانو مجسمې ته وګورو د افغانستان، نو په دې کې خپل څه مماثلت شته هم. داسې په سوات کې په منګلور کې هم یو مجسمه ده. بیا د بودیزم تاریخ ته که موږ وګورو هغه افغانستان دی که پښتونخوا ده او یا که د ګلګت بلتستان دی، نو هغه دلته کې ګوټ ته رسېدلی دی او ډېر په تیزۍ سره خور شوی دی. او د هغې کوم منونکي چې هغه د لکونو بلکې د کروړونو په تعداد کې، بلکې د دې ځای نه واخله تر چین او داسې نیپال، بوټان، کوریا تر برما او د نړۍ ګوټ ته رسېدلی دی. نو اوس دې ځای ته مونږ که وګورو او دې مجسمې ته وګورو، تاسو کتلی شئ په دې شیشه باندې چې د بودا دا مجسمه دلته دو څنګه په دغه سره جوړه کړې ده په اوستکارۍ سره. او که د هغه وخت ټکنالوژۍ ته وګورو چې هغه وخت دو سره ټکنالوژي څنګه وه او دو دغلته په دې کمر کې دا مجسمه جوړه کړې څنګه ده، نو دې ته د انسان هغه عقل حیران شي، ځکه چې زرګونو کاله وړاندې داسې کار کول او بیا په داسې ځای کې، نو دا ښایي چې یاره هغوی موږ ته څنګه خپل تهذیب او خپل تاریخ یا خپل ثقافت چې دی هغه موږ ته پرېښی دی. یوازې دا نه چې نور هم څومره لرغوني آثار د سوات، پېښور، د افغانستان یا داسې د نورو سیمو نه ترلاسه شوي دي، نو هغه دا ښایي چې په دې پښتنه منطقه باندې یا په دې نوره سیمه باندې بودیزم چې دی هغه څومره په تیزۍ سره خور شوی دی. او بیا د مزې خبره دا ده چې د بامیان کوم بوټان چې وو هغه خو څو کاله وړاندې چې دی هغه ډېر په بېرحمۍ سره لوزلوزلی شوي یا تباه شوي وو. او دا کوم بوټ چې دی دې ته وګورو نو د دې نه موږ ته دا اندازه لګي چې دلته کې اوس د دې ځای دا خلک څومره پرامنه دی او څومره دو د لرغوني آثارو سره مینه لري او د هغې د تحفظ دپاره دو کوم اقدامات کوي. د دې غر ته د ختلو دپاره دو پوړۍ جوړې کړې دي چې هغه پوړو باندې به بره خیږي او بیا هغه ځای ته به رسې. ګرچې د بودا دا مجسمه لږ اوچته ده په کمر کې. او بیا د مزې خبره دا ده چې د دې بودا د حفاظت دپاره دو بر نه دا غر چې دی هغه یې تراشلی دی او د هغه د تحفظ دپاره دو بر نه یوه چترۍ جوړه کړې ده، د ګټ یوه چترۍ ده چې هغه د دې تحفظ کوي. او د لاندې نه هم د دې د تحفظ دپاره دو هغه دغه چې دي ګټې چې دي هغه یې په داسې رنګ کې جوړې کړي دي چې زرګونو کاله وشو چې هغه د دې په هغه موجودګۍ باندې هېڅ اثر نه دی پرېوتی، بلکې د دې تحفظ یې کړی دی. نو دلته چې کوم ځایي اوسېدونکي دي هغوی هم د دې په هکله دا وایي چې دا ډېر زړه مجسمه ده، د دې تاریخ موږ ته نه دی معلوم. ولې د دې سره اوس که موږ وګورو نو د افغانستان او زموږ د پښتونخوا بیا د بودیزم د تاریخ کوم چې مورخین دي نو هغوی ته د دې ښه پته ده چې یاره د دې څو وخت شو یا د دې څو کاله کېږي. نو دا موږ صرف په دې خاطر باندې راغلي ځای ته. بل ګلګت بلتستان یا کوم داریل چې دی داریل دا هم زموږ یو تاریخي ځای دی د ګلګت بلتستان چې هغه هم خپل یو تاریخي پس منظر لري. او د هغه ځای نه چې دی سوات او داسې ګلګت کوم نهونځه چې ده یاسین ویلي
او داسې زموږ هزارې ته چې دی هغه په درو کې د لارې تللی وي او هغه وخت دا مذهب چې دی دغسې خور شوی و د افغانستان د لارې دا دغلته او دلته کې پایتخت چې دی د دو په تېر وختونو کې د ځینو مذهبونو هغه چې دی د ریل او ټانګیر نو د دې نه موږ د ګیلګت د دې مجسمې نه موږ دا اندازه لګولی شو چې یاره دلته هم په تېرو وختونو کې بودیزم چې دی هغه ډېر په تیزۍ سره خور شوی و بلکې د دې منونکي چې دی هغه په لکونو تعداد کې دلته کې آباد او بیا د دې ځای نه د چین نه واخلي او د نیپال بوټان کوم چې د بودیزم ظاهرینو یا منونکو هغوی به هر کال چې دی په دې لاره باندې پیدل چې د سوات ته اوښتېدل او هلته به خپل هغوی مذهبي رسومات ادا کولو نو صرف مونږ دلته په دې خاطر باندې راغلي یو چې یار ملګرو ته مونږ خپل دا هم یو تاریخي لرغوني آثار دي د ګیلګت بلتستان چې دا مونږ خپل ملګرو ته وښیو نو